د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وایي بد ورور په بده ورځ په کاریږي. وایي چې د یوه طالب ورور لمونځ نه کاوه. طالب چې به هر څونه نصیحت ورته کاوه، ورور یې خبره نه منل. طالب به هر ورځ مور ته ویل چې دا زما ورور ډېر بد سړی دی، یو توری لمونځ نه کوي. مور به یې هم ډېر نصیحت ورته وکړ چې زویه لمونځ کوه. زوی به یې هغه ګړی ښه ورته ویل، خو بیا به یې هم لمونځ نه کاوه. یوه ورځ د طالب له یو چا سره جنګ سو. مخالف لوری یې ډېر پر زورور و. طالب یې راچپه کړ، یو غټ سوټی یې ورته ونیو او داسې کلک یې واهه چې نارې یې ټول کلي اورېدلې. د طالب ورور له لرې ولیدل چې ورور یې یو چا راغوځار کړی او ډبوي یې. بس ده هم سمدلاسه ور وځغستل او هغه نفر یې ونیوی، سوټی یې ځنې واخیست او ښه یې وډباوه. طالب چې راپورته سو او ورور یې ولید، نو له خپل ورور څخه ډېر خوشحاله سو. له ځان سره یې وویل هر څوک یو ځای لري، بد ورور په بده ورځ په کاریږي. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډېر ویل کیږي. کله چې چاته خپل ورور یا کوم بل خپل بد وایسي او د ښو هیله یې ځنې پرېسي، بیا که نوموړی شخص د غوندې د بد شخص مخه ونیسي یا په بده ورځ په ښه ورسي، نو دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي دا کیسه ښاغلي معلم عبدالاحد سرتیف د 1989 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 19 نیټه په ایمیل کې رالیږلې ده. دی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ د سرتیف کلا کلي اوسیدونکی دی.